بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د صفر میاشتې 26مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وږمې میاشتې 20 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د حج او اوقافو ریاست لخوا د دیني عالمانو لپاره د اسلامي ارزښتونو او کلتور په اړه یو ورځنی سیمینار ترسره کېدل. د ښاري خبرو اترو لومړۍ غونډه د هرات سیمې ادارې د مسؤلانو په شتون کې جوړېدل. او د هرات ښار یو شمېر خیاطانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سره لیدنه. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د حج او اوقافو ریاست لخوا د دیني عالمانو لپاره د اسلامي ارزښتونو او کلتور په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ سو. په دغه سیمینار کې دیني عالمانو د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او پیوستون په رامنځته کولو، له فرهنګي یرغل سره پر جدي مبارزې او د حجاب په مراعاتولو ټینګار وکړ. د دې ولایت د سیمې ادارې مسؤلین بیا وایي چې د اسلامي امارت د بریا راهیسې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې بنسټیز کارونه سوي او د لا پیاوړتیا لپاره دیني عالمانو ته اړتیا ده چې لا زیاتې هڅې وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې د دیني عالمانو لپاره د اسلامي ارزښتونو په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ سو. دغه سیمینار چې دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست لخوا جوړ شوی و، له بهرني فرهنګ سره پر مبارزې او د اسلامي ایجاب پر عملی کولو ټینګار وسو. علامه شامی رحمت الله علیه میفرماید که اطاعت از امیر، فرمانبرداری از امیر در غیر معصیت و گناه واجب هست. حتی اگر امیر دستور بده که امروز رعیت روزه بگیرند، بر رعیت واجب است که آن روز را روزه بگیرند. تقوا برای هر مسلمانی از جمله فرایضه. هر انسان مسلمانی به او لازمه که تقوا داشته باشه. تقوا به معنی به جا آوردن دستورات الهی جل جلاله و ترک کردن منکرات. این برای هر کس لازمه. اما یکی علما چون پیشوایان ملتن، علما رهبران ملتن، علما کسانی هستند که ملت متوجه علمایه، متوجه حرکات علما، متوجه اخلاق علما، متوجه کردار علما. روی این مسئله که الحمدلله علما کوشش میکنند و باز هم علما باید بیشتر کوشش کنند. همانطوری که گفتم فرهنگ جزء دین است. دین یک مجموعه از عقاید، افکار، اعمال، فقه، اصول و فروع هست که فرهنگ هم جزء دین هست، اما جزء بسیار بسیار مهم و ارزشمند. جزئی که اگر این جزء خدای ناخواسته شکسته شد، دین شکسته میشه. دین شکسته میشه. چرا؟ فرهنگ بسیار گسترده هست. در زمینه‌های مختلف در میان ملت‌ها نقش دارد فرهنگ. در هر زمینه که نقش فرهنگ کمرنگ شد یا فرهنگ از بین رفت، در همان زمینه در واقع ملت شکست میخوره. په دغه سیمینار کې دیني عالمانو په بیلابیلو موضوعاتو لکه د نظام د حاکمیت، یووالي او په ټولنه کې د دیني عالمانو د مسئولیتونو په اړه خبرې وکړې. هر زمانی که اخوت و اتحاد اسلامی هرچی بیشتر پررنگتر در جامعه اسلامی ایجاد بشه، او وقت که ما توانستیم بیشتر دین حق ریاری کنیم، عزت و اعتلاع مسلمان ها بیشتر بگردانیم و خود ما به عزت لازمه‌ای که اسلام و قرآن به ما داده بیشتر دست پیدا کنیم. پس مسئولیت به ما متوجه میشم که مردم را از جهالت بکشیم. باید مردم را دعوت دقیقاً همون یک دعوت را که زکات، عشر، نماز، امی
امی روزمره که منکرات میشه، هر منکر که باشه با تفصیل طبق احادیث به مردم باید بیان کنیم. علماء کرام و اساتذه بزرگوار و شیوخ کرام هر کدام شما به ما قدر و احترام دارید. دغه راز دیني عالمانو له ټولو علماو او د جوماتونو له خطیبانو وغوښتل چې په ټولنه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. ټول سره متحد وسو، ټول سره اتفاق وسو. واقعا یو دین مو دی، په دین کې زموږ اختلاف نشته الحمدلله. نور سمتونه و نور کیسې به سره پسې لکوو، حقیقتا به حقیقت ته به ګورو، واقعیت ته به ګورو، زموږ تاسې لارې ته به ګورو. لار مو د اسلام لار ده، پر دې باندې به ټول سره متحد یو. دا زما ستاسې څخه غوښتنه ده په حیث د یو خادم ستاسې. زه دا غوښتنه ستاسې څخه کوم چې علما کرامو ځانونه کمزوري مه احساسوئ. ستاسې هغه شی په لاس کې دی چې هغه علم دی، په هغه علم باندې هغه برق دی. که څوک په تیارې کې روان و ته په برق په رڼا باندې راګرځولی شي چې لار دا ده د ورته وګوره دغه لار ده که نه ده، ته پر ړندې لارې روان یې. جهاد امارت اسلامی در مقابل فساد همون وقت جهادی بر اساس انگیزه دینی بوده و مجبوری اسلامی بوده و این را کی پیش قدمی کرد؟ علمای کرام، استادای شما، رفیقای شما، شخصیت های مثل شما این کار اینا پیشگیری کرد. په همدې حال کې د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار وویل چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټولو ادارو کې فساد له منځه تللی او د شرعي احکامو د تطبیق او د بی‌عدالتۍ د مخنیوي په موخه 15 څارونکي څانګې جوړې سوي دي. هر عالم صلاحیت شورای علما را داره، هر عالم صلاحیت کمیسیون سم شکایت را داره. باز چند وقت که گذشت امارت اسلامی افغانستان بر ما یک خوشخبری دیگه داد. شیخ صاحب مبارک فرمودن که ما برای هرات بعد از قندهار محکمه نظامی ترتیب میکنیم که محکمه نظامی در کناری که باز اونها علما هستند باز یک قدم بالاتر هستند که قوه اجرایه داره. یعنی اگر امری در سم شکایات و شورای علما حل نشوه، از یک نظامی و هر کسی باشه، والی باشه، قماندان و قلوردو باشه، رئیس استخبارات باشه، هر کسی باشه، به این مراجع مشکلشان حل نشوه و بازی بر محکمه نظامی بره. و محکمه نظامی این هم در سطح دنیا یک ترتیب خاص است، یک قوه خاص داره. خو په دې غونډه کې د سیمهیزو ادارو یو شمېر مسؤلانو ټینګار وکړ چې اسلامي امارت خپلې چارې د راشده خلفاو رضی الله تعالی عنهم د دور په ډول د بشپړ اسلامي نظام پر بنسټ پر مخ وړي. د ښاري خبرو اترو لومړۍ غونډه د هرات د سیمهیزې ادارې د یو شمېر مسؤلینو او د دغه ولایت د ښاریانو په شتون کې جوړه سوه. په دې غونډه کې چې د حکومتي ادارو او خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلینو په خپلو 2 کلونو لاسته راوړنو خبرې وکړې. د هرات والي ټینګار کوي چې اسلامي امارت په دې موده کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د امنیت په تامین کې سترې لاسته راوړنې لري. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د ښاري خبرو اترو لومړۍ غونډه د حکومتي ادارو د مسؤلانو او ښاریانو د یوې لویې ډلې په حضور کې. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار په دې کتنې کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت په تیرو 2 کلونو کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د امنیت په برخو کې سترې لاسته راوړنې لري. باذن الله جل جلاله ایر به خدمت ملت عزتمند هرات به جرأت گفته میتوانیم که حسب زحمات خستگی ناپذیر سکتور امنیتی ما مسئله اختطاف به 0 رسید. حدوداً بیش از 1.5 سال میشه، بیش از 1.5 سال میشه که هیچ اختطاف موفقی در هرات واقع نشد. یعنی از ماه مبارک رمضان گذشته که یک نفر دکتر صاحب بود از ولسوالی پشتون زرغون و او اختطاف شده بود و بازو باذن الله جل جلاله از چنگال ظالما آزاد شد تا به امروز یک افغانی هراتی ما به کیسه و جیب اختطافچی و زوراور و ظالم نیفتاد. په دې کتنې کې د هرات والی هم خلکو ته وویل چې هر څوک کولی سي کومه ستونزه چې ویني د دغه ولایت په سیمهیزو ادارو کې د کومې ستونزې له لیدو وروسته له هغه سره شریکې کړي. اگر کسی چیزی میدانه، اگر کسی مشکلی را در اداره ما میدانه، میفهمه که در آن حوزه ما، در یک پسته ما، در یک مدیریت ما، در یک اداره ما فساد است یا یک ظالم است که او خلاف پالیسی امارت اسلامی افغانستان رفتار میکنه یا فساد اداری داره یا بددهن است، مردم را تحقیر میکنه
یا مردم را اذیت میکنه یا خدمت نمیکنه، به سر کار خود حاضر نمیشه و او شخص ما را به جریان نمیگذاره، بازو ماخوذ است. په همدې حال کې په دې غونډه کې د بیلابیلو ادارو مسئولانو هم خپل یو شمېر فعالیتونه څرګند کړل. امسال حدود 100 پروژه بزرگ و کوچک در پلان سال جاری داریم که 4 پروژه بزرگ اونها از قبیل چیه که توسعه شهری در ضمن داره، در قبال داره. 4 توسعه شهری که 4 پروژه ما که در ضمن داره توسعه شهری، اول از حوض کرباس تا حوادی عقب نشینی شده، از تخت سفر تا گمرک این 2، از دم فرقه تا کاریزک، از پسته نمبر 1 تا پل کارآباد. این 4 پروژه بسیار بزرگ و حیاتیه که در شهر ما انشاءالله اگر خدا خواسته بود این جور میشه و اجرا میشه. ما به خاطر انکشاف شهر و به خاطر از اینکه در آینده در 10-20 سال آینده به مشکل نخوریم، فلذا مجبور هستیم که یک ساحه را که در نزدیکی شهر باشه، ساحه مناسب و استراتژیکی باشه، برای ایجاد شهر جدید هرات انتخاب بکنیم. ما این موقعیت ها را ارزیابی کردیم و شناسایی کردیم و اونا را عرضه کردیم به وزارت محترم شهرسازی، با خاطر از اینکه یکی از این مکان‌ها را انتخاب بکنن که بعداً پروسه سروی های از اون شروع بشه. لفتنا ورست 14 میلیارد افغاني په اندازه عواید راټول شوي دي چې د تیر کلونو څخه هم پکې شامل دي. د ضایعاتو کمیشن د هرات ولایت ریاست د افغانستان اسلامي امارت له فتح وروسته څخه 0% را اخیسته شوي دي چې تقریبا هر فیصد یې د تخنیکي ټیمو څخه موږ غوښتي دي معلومات د 10 میلیونه افغاني په اندازه هر فیصد په هرې میاشت کې دا د بیت المال و خزانې ته ګټه او نفع رسېږي. د 1401 کال د لومړیو 5 میاشتو د عوایدو راټولولو کچه 19 میلیونه او 900 زره افغانۍ دي او د 6 کال د عوایدو د 5 میاشتنیو عوایدو کچه راټولول 190 میلیون افغانی دي. معادن قرارداد داده شده در ولایت هرات به تعداد 9 ساحه سنگ مرمر، به تعداد 5 ساحه سنگ رخام، به تعداد 1 ساحه میس، به تعداد 3 ساحه سنگ گچ، به تعداد 2 ساحه زغال سنگ، به تعداد 1 ساحه نمک، به تعداد 18 ساحه مواد ساختمانی، به تعداد 1 ساحه معدن سرب و 4 بلاک از معدن آهن و ولسوالی غوریان. پلان‌هایی داریم برای آینده که من جمله گسترش کتابخانه‌ها و ایجاد کتابخانه‌ها در محلات و نواحی و ولسوالی‌ها، ایجاد شعبه تحقیق، تألیف و ترجمه، گسترش و توسعه صنعت توریسم یا گردشگری که شما شاهد بودید در هفته‌ها و روزهای اخیر که به تعداد بسیار چشمگیر گردشگران خارجی و داخلی از میراث‌های فرهنگی شهر باستانی هرات و آبادات تاریخی هرات باستان دیدن، نمودن و می‌نمایند. در سال 1401 مجموعاً تولیدات داخلی، فرآورده‌های زراعتی، باغداری اینا در حدود 76388 تن از طریق ولایت هرات صادر شده که ارزش دلاری از اینا 101,987,000 دلار را احتوا می‌نماید.
تمام اسناد سرتیفیکت های لازم برای اسناد از طریق مدیریت صادرات اتاق تجارت و سرمایه گذاری ترتیب شده و سهولت لازم برای تاجران و سرمایه گذاران به خصوص تاجرای صادر کننده فراهم گردیده است. همچنان 3822 اسلحه شنو درختو د کته کېدو مخنیوی سوی دی د 1,12,000 اتیا اسلحه نیالګي د محیط په همغږۍ په تېر کال کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي اداراتو په همکارۍ جوړول سوي دي او همدارنګه قوي ډیټابیسونه چې موږ مخکې نه درلوده لکه د شارک صنعتي په اړه باندې چې د ډېر غټ مشکل و د یوې ادارې سره هم د شارک صنعتي په اړه باندې قوي ډیټابیس ټول معلومات نه وو چې موږ تقریبا 15% دا ډیټابیس تکمیل کړی دی جوړ کړی و دی چې د ټولو اړوند ادارو سره به شریک سي او همدارنګه زموږ د مرکزي ادارې سره د DSL یا اعلاني خدماتو په بخش کې ویلی سم کوم وخت چې موږ هرات ته لاړو هغه زموږ د DSL یا اعلاني خدماتو کومه دستګاه شوه هغه ظرفیت زیات نه و نو بیا د والي صاحب محترم په همکاري سره موږ وتوانېدلو چې هغه DSL خدمات چې دي هغه دستګاه قوي کړو یعنې د پخوا په پرتله یې دوه چنده کړو چې الحمدلله موږ اوس د هغه DSL دستګاه څخه چې هغه هم مکالماتي او هم انټرنیټي خدمات ارایه کوي د هغه څخه اوس تقریبا 4,000 مشتریان موږ لرو چې پخوا دغه شمېر زیات کم و او اوس تقریبا هغه د عوایدو فیصدي چې دي د پخوا په پرتله تقریبا 80% زیاته شوې ده. تداوم‌گذاری الحاقیه شفاخانه نور به مساحت 216 متر مربع صورت گرفته و کار ساختمانی آن 95% تکمیل شده. تداوم‌گذاری تعمیر نسای بلدی در منطقه کردستان به مساحت 303 متر مربع در 2 منزل کار ساختمانی آن تکمیل گردید. تداوم‌گذاری کلینیک جلوارچه به مساحت 240 متر مربع در 1 منزل تکمیل شد. تداوم‌گذاری و کار ساختمانی تروما سنتر یا مرکز تردیدات در مراکز صحی گلران، ادرسکن و زیرکوی شندن تکمیل شد. ترمیم و نوسازی بخش‌های مختلف شفاخانه نور به صورت کامل انجام شده. ساخت آشیانه صحی در قریه خواجه رشیدجان ولسوالی غوریان انجام شد. اکنون در حدود 700 نفر محصل ما در لیلی پانتون آشیان اینا بسیار به گونه منظم و اعلی رسیدگی می شود و همچنین برای 1200 تن از محصلین که واجد دریافت بدل آواشه باشند آواشه اینا به گونه منظم پرداخت می شود و الحمدلله پروسه تدریس ما موفقانه به پیش می رود و کد مشکل بود نداریم. در بخش امور ساختمانی و آبرسانی تمدید و توسعه و تعویض شبکات توزیعی و انتقالی آبرسانی به طول مجموعی 56 کیلومتر در نواحی اول، چهارم، پنجم، ششم، هشتم، نهم، دوازدهم، چهاردهم و پانزدهم شهروالی هرات که از طریق مؤسسه کوار و بودجه مؤسسه یونیسف ملل متحد صورت گرفته است. الحمدلله یکی از جمله خدمات ریاست آبرسانی زور غرب است. در حال حاضر نزدیک به 30 رسانه که شامل رادیو و تلویزیون میشه در ولایت هرات فعال بوده و نشرات داره. من میخوای بگم که در طی 2 سال گذشته رسانه های هرات همواره تلاش کردم که واقعیت ها را نشر کنم و همواره تلاش کردم مطابق به پالیسی امارت اسلامی افغانستان نشرات داشته باشم که جا داره از مقام محترم ولایت، رؤسای محترم ادارات دولتی، خصوصا ریاست محترم اطلاعات فرهنگ تشکری کنم که همواره همکاری لازم و اطلاعات مورد نیاز به دسترس خبرنگاران قرار دادم. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د هرات سیمې ادارې تل په بیلابیلو برخو کې هیوادوالو ته د سمو خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار کړی دی. یو شمېر خیاطانو د هرات د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره په کتنې کې د دغه ریاست له مسؤلانو سره په همکارۍ او همغږۍ د هغوی د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. له بلې خوا په هرات کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقاني وویل چې د حکومت دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته امنیت تامین کړي، بلکې موږ هڅه کوو چې له خپلو خلکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړو. ښاغلی حقاني زیاته کړه چې د اسلامي امارت له لوري د خلکو ستونزې اورېدلې او په اړه یې عملي اقدامات کیږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاته کړه زموږ هڅه دا ده چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ هغه ستونزې له منځه یوسو چې د خیاطۍ په لارو کې خنډ ګرځي او په دې برخه کې د خیاطانو همکاري هم مهمه وبلله.
د احساس خیریه بنسټ لخوا د اړمنو کورونو تر سروي وروسته 40 کڅوړې خوراکي توکي وویشل سول. په دغه مرستو کې وړه لوبیا، غوړي، بوره، چای او وریجې شاملې دي. د دغه بنسټ مسؤلان وایي هڅه کوي چې د نظام په همکارۍ لا زیاتو کورنیو ته مرستې وویشي. دوی وایي دا مرستې موقتي نه دي بلکې هڅه کوي چې په اړو کسانو میاشتنۍ لومړنۍ مرستې وویشي. بلخوا هغه اړمن کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي خوښي څرګندوي او وایي چې له حکومت څخه غواړي چې دغه مرستې په شفاف ډول په اړمنو کسانو وویشل سي. محترمو لیدونکو، اوس هم د سبا ورځ د هوا اټکل زموږ د همکار محمد نایب حبیبي له غږ څخه اورو. ګرانو دوستانو، د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. هیله لرم چې روغ او ژوندی اوسئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 8 14. غوریان لمر 11 درجه 14 14. کراخ لمر 11 درجه 15 14. او پشتون زرغون لمر 11 درجه 8 21. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د حج او اوقافو ریاست لخوا د دیني عالمانو لپاره د اسلامي ارزښتونو او کلتور په اړه یو ورځنی سیمینار ترسره کېدل. د ښاري خبرو اترو لومړۍ غونډه د هرات سیمې ادارې د مسؤلانو په شتون کې جوړېدل. او د هرات ښار یو شمېر خیاطانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سره لیدنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیدو څښتن ته سپارم.